د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ اړوند د تنګي درې سیمې په عثمانیه لیسه کې کلونه کېدل چې د څښاک پاکې اوبه نه وي، خو اوس د سیمې د خلکو په شخصي لګښت په یاده لیسه کې د څښاک پاکو اوبو څاه جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د عثمانیه لیسې د پښتو څانګې ښوونکی شاه محمود عابد وایي دلته د اوبو د نشتون له امله ډېرې ستونزې ګاللې دي. نوموړی وایي داسې ورځې هم تجربه کړې چې زده کوونکي یې د ګرمۍ په فصل کې د تندې له امله بېحاله شوي دي. موږ د داسې ستونزو سره مخامخ شوي وو، شاګردانو سره به اوبه نه وي، خصوصا د ګرمۍ په وخت کې داسې وخت راغلی چې موږ شاګردانو ته توصیه کړې چې تاسې په بوتلو کې ځان ته اوبه راوړئ. داسې ستونزه هم ده چې موږ د ګرمۍ په موسم کې شاګردان سرې ګرمۍ ته ناست وي، امتحان ورکوي، ونې نشته چې د هغوی ته سیوري لاندې کړي. دا یوه ډېره عمده ستونزه ده. او په سیمپو کې داسې وخت راغلی دی چې شاګرد زوب کړی دی، حتی اوبه نشته، ادارې ته تللي دي په کوزۍ کې چې کومه اوبه شته دي یا د استادانو د لاسو پرېولو لپاره، د هغې نه مو استفاده کړې. د عثمانیه لیسې د نهم ټولګي زده کوونکی اکرام الله هم په دې خوښي څرګندوي چې د څښاک د اوبو ستونزه یې حل شوه. نوموړی وایي زموږ د ټولګیو ټول ورونه ورسۍ هم له منځه تللي چې د باد او باران پر مهال مو د زده کړو خنډ ګرځي. اوس الحمدلله د اوبو د نشتون مشکل حل شوی دی. موږ نور د دود څخه خلاص شوي یو چې موږ د کورو څخه اوبه راوړو او دلته په زحمت باندې اوبه پیدا کړو. په دې مکتب کې ښوونه ډېر هغه شته دي کمبودونه او دلته ورونه نشته دي، وروسیو شیشې نشته، دلته د یخ او د باد او د باران مخنیوی نشته دی. دلته اکثره وخت داسې شوي دي چې شاګردان ناست دي په امتحان کې ناست دي او دلته باد او باران دی او په سیم کې ناست دي، باران شوی دی، د هغو کتابونه هم لاندې شوي دي او په خپله شیشې هم نشته دي. هیله دغه ده چې زموږ د دغو ښوونځي ورونه او وروسیو کړکۍ دغه ته تکمیل شي. د عثمانیه لیسې مدیر خیال محمد وفا په جوړه شوې غونډه کې لومړی له ټولو هغو مننه وکړه چې د لیسې لپاره یې د څاه جوړولو په چارو کې نغدي مرسته کړې ده. نوموړي وویل زه یو ځل بیا هم په دوی او ورته نورو کسانو غږ کوم چې د عثمانیه لیسې د نورو ستونزو په حل کې دې هم له موږ سره مرسته وکړي. هغه امکانات چې د موږ په دې ښوونځي کې اړین اړتیاوې دي لکه د کړکیو او د ادارې میز او څوکیو، د ادارې د یوه ښه اتاق د نشتون او د کتابخانې د خونې د نشتون، د لابراتوار لرونکي یو، خو متاسفانه چې مواد ډېر په 89 کال کې موږ ته د لابراتوار راکړل شوی، کیمیاوي و هغه مواد ټول د مابین تللي. نو د موږ غوښتنه د دغو مینوالو نه څه به دننه دي او که څه بیرون دي، موږ ورڅخه غوښتنه ده چې په دغو اړتیاوو کې د موږ سره بیا هم دوی کومک ورسوو که مرسته رسوو. د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د تنګي دره هغه سیمه ده چې پخوا پکې د نامنوع له امله هیڅ پرمختګ نه دی شوی او خلک یې د ژوند له ګڼو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي.